پتمنې خوري اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت وسته بغاوت غواړي پر تقوا ولاړه کورنۍ. درنو اورېدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب پر تقوا ولاړې کورنۍ و خپرونو ته. وګور تکیک د ښه په سوچي برابرې واوره نن د هوس ګوډاګي ستا شرم ذلت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم پر تقوا ولاړه کورنۍ. درنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیغام در واورو چې ګرانو خویندو او میندو ته وایي چې تاسو د خپلو خاوندانو ناشکري مه کوئ. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اوریت النار فاذا اکثر اهلها النساء یکفرن قیل ایکفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. رواه بخاري. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی ما ته دوزخ را وښودل شو. په دوزخ کې ښځې ډیرې زیاتې وي، دا ځکه چې دوی ناشکري کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل شول آیا د الله ناشکري کوي؟ رسول الله ویلې نه، له خپلو خاوندانو سرغړونه کوي. ډیر لعنت وایي که تاسو ټول عمر ورته خدمت وکړئ خو که یوه ورځ ستاسو نه یوه نیمګړتیا او تیروتنه وشي تاسو ته به ووایي چې ما هیڅ خیر له تا نه دی لیدلی. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خویندو او میندو ته دا پیغام رسوي چې تاسو د خپلو خاوندانو ناشکري مه کوئ او لعنت مه وایئ. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه نو د ښځو له منځه یوه ښځه ولاړه شوه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل علت او دلیل څه دی چې موږ په جهنم او په اور کې ډیرې وو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وایي تکثرن اللعن وتکفرن العشیر ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن. رواه البخاری. رسول الله ورته وایي ځکه چې تاسو لعنت ډیر وایئ او د خپلو خاوندانو ناشکري ډیره کوئ هیڅ یو ناقص العقل او ناقص الدین نشي کولی چې ستاسو په څیر سړیو ته دوکه ورکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له دغو خبرو وروسته ټولو ښځو خپل سره زر او سپین زر راجمع کړل او د الله په لاره کې صدقه کړل. رښتیا هم چې د ښځو لپاره بهترین زینت تقوا، پاکلمني او د الله رضا ده، نه زیورات، نه ښه لباسونه او نه نور داسې توکي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې دا خبره کوي ما رأیت من ناقصات عقل و دین، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخه په دې کې دا نه ده چې ښځو ته د سپکاوی وشي. دا څنګه کیدی شي؟ ځکه الله رب العزت په خپله کلام کې فرمایي فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. د هغو رب ورته په ځواب کې فرمایي زه له تاسې نه د هیڅ یو عمل نه ضایع کوم، که نارینه وي که ښځینه، تاسې ټول ځینې د ځینو همجنس یاست. د ښځو سپکاوی څنګه ممکنه ده په داسې حال کې چې په هغوی کې ډیرې پوهې، عالمانې او سپېڅلې ښځې هم موجودې دي. له دې ور اوخوا
رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په هره برخه کې له ښځو سره اوسېدلی او وخت یې ورسره تیر کړی. هغه یو پلار و، 4 لورګانې درلودلې. محمد رسول الله یو ورور و، 2 رضایي خویندې درلودلې. محمد رسول الله خاوند و او 2 ښځې درلودلې. همدارنګه رسول الله خالګانې او عمګانې درلودلې. نو څنګه به رسول الله ښځو ته سپکاوی کوي؟ لکه څنګه چې نن ورځ د انسانیت او د اسلامیت دښمنان او ناپوهه خلک د دې حدیث نه غلط برداشت کوي. بلکې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موخه دا ده چې د شهادت ورکولو په چارو کې 2 ښځې له یو سړي سره برابرې دي، ځکه د هغې کارونه زیات دي او همدغه د کورنیو کارونو زیاتوالی د هغې حافظه کمزورې کړې ده او ډیر څه یې له یاده وځي. او دا چې رسول الله ناقص الدین ورته وایي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موخه او هدف دا دی چې نارینه په ټوله میاشت کې د الله طاعت و عبادت کولی شي، روژه او لمونځ کولی شي، خو په خویندو باندې داسې حالت هم راځي چې هغوی په هغه وخت کې د الله عبادت نشي کولی، لمونځ او روژه نشي نیولی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځو ته دا ترغیب ورکوي چې تاسو صدقه وکړئ. د ښځو او نارینهو صدقه ورکول ډیر ثواب لري او مسلمان د جهنم د اوره څخه ژغوري. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والصدقة تطفئ الخطیئه، صدقه ګناه وجني. په بل حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک یوازې له حلال مال څخه صدقه قبلوي. که چا له حلال مال څخه 1 دانه خرما هم صدقه کړه، الله پاک هغه په خپل ښي لاس کې نیسي او د هغه ورکوونکي ته یې داسې روزي لکه څنګه چې تاسو خپل اس روزئ. این تر دې چې د خرما دغه دانه د یو غره هومره شي، الله رب العزت به دومره اجرونه او ثوابونه ورکوي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځو ته دا وایي چې په صدقې ورکولو سره ځان د جهنم د اور نه بچ کړئ. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي کل امرئ فی ظل صدقته حتی یقضی بین الناس. تر هغې چې د خلکو ترمنځ الله فیصله کوي، هر کس د خپلې صدقې تر سوري لاندې وي. په هغه ورځ کې چې لمر د انسان د سر نه 1 نیزه یا 2 نیزې پورته وي، نو چې په دنیا کې تاسو د الله په لاره کې خیرات او صدقات کوئ، دا صدقه به د آخرت په ورځ تاسو په سر باندې سوری وي او د لمر د حرارت او د ګرمایش نه بم ساتي. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري او د مسلم حدیث دی، ما من یوم یصبح العباد فیه الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللهم اعط ممسکا طلفا. رسول الله فرمایي هر سهار چې انسانان سهار پیلوي، 2 ملائکې له آسمانه راښکته کیږي. یوی وایي الله هغوی چې ستا په لاره کې صدقه ورکوي بدله یې ورکړي، او بلی وایي الله هغوی چې صدقه نه ورکوي ته زیان ورسوي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي، که مالی صدقه وي که علمي صدقه وي، چې د الله په لاره کې وکړو تر څو چې الله رب العزت د ملکو دا دعا چې اللهم اعط منفقا خلفا زموږ په حق کې قبوله او منظوره کړي. صدقه 2 ډولونه لري، چې تر ټولو لوړه د علم صدقه ده او د ځان صدقه ده. د علم صدقه دا ده چې هغه علم چې الله رب العزت تا ته درښودلی، ډیر په اخلاص سره، ډیر په صداقت سره د الله رضا لپاره هغه علم ته د الله بندگانو ته ورسوه. په دې لاره کې د هیچا د ملامتي او د هیچا د القابو نه مه ویرېږه او په حق خبره باندې کله هم سترګې مټ پټوه، د الله بندگانو ته ورسوه. بهترینه صدقه د علم صدقه ده. او که ته حق خلکو ته نه بیانوي، توحید خلکو ته نه بیانوي، د الله دین خلکو ته نه بیانوي، ته خپله په دې باندې پوهېږم د دې لپاره چې خلک ما په کوم نوم باندې یاد نه کړي، نو الله څخه به سخت مسئول او الله رب العزت به درنه پوښتنه کوي. او د ځان صدقه دا ده چې یو کس د الله د دین د اوچتوالي لپاره، د الله د قرآن او د کلمې د اوچتوالي لپاره د منافقینو، مشرکینو او د مرتدینو په مقابل کې جنګیږي، حتی چې په دې لاره کې د خپل سر د الله په لاره کې فدا کوي او وینې تویوي. د صدقې بل ډول د وخت صدقه ده،
ډیری داسې اسلامي عالمان او پوهان شته چې خپل ټول وخت له مسلمانانو سره تیروي، نه خوب لري او نه آرام، بلکې خپل ټول وخت له مسلمانانو زاروي. دا نو د ځوانانو او نیکو خلکو کار او صفت دی چې خپل وخت د نورو لپاره صدقه کوي. الله دې موږ ته هم توفیق راکړي چې د الله د دین په رسولو کې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغام په رسولو کې خپل وخت مسلمانانو سره تیر کړو او د الله پیغام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام لکه څنګه چې الله او د الله رسول ویلی په هماغه توګه خلکو ته ورسو. د صدقې بل ډول په هره برخه کې چې اړتیاوي د خپل مال لګول او صدقه کول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ښځو د صدقې ورکولو له اړخه ډیر ټینګار کړی دی، ځکه چې یوازې صدقه د انسانانو د ګناهونو د پاکېدو او بخل کېدو لامل کیدی شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځې هڅولی دي چې خپل سره او سپین زر صدقه کړي، خپل نور مال او دولت صدقه کړي او له شکه پرته چې الله پاک به یې ښه بدله ورکړي، الله به هم په دنیا کې بدله ورکړي او الله به هم په آخرت کې بدله ورکړي. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ښځو ته دا پیغام ورکوي او دوی دې ته هڅوي چې تاسو د الله په لاره کې خپل مالونه صدقه کړئ تر څو چې الله رب العزت تاسو په دې صدقه باندې د جهنم د اور نه وساتي او ستاسو دا صدقات ستاسو او د جهنم ترمنځ حائل او حجاب واقع شي. که ستاسو د کورنۍ تر شا یو سائل او فقیر آوازونه ورکوي، هغه ناامیده او ناهیله مه پرېږدئ. که څه په کور کې لرئ یو څه ورکړئ او که څه په کور کې نه لرئ، ښایسته خبره او نیک اخلاق هم صدقه ده. کولی شي چې په نیکو اخلاقو او په ښایسته خبرو باندې هغه د خپل د کور د دروازې نه رخصت کړئ. اما ډیری کورنۍ داسې هم شته دی چې کله یو سائل او یو فقیر د هغوی د کورنۍ تر شا آوازونه کوي، د دې پر ځای چې څه ورکړي یا د دې پر ځای چې هغو ته یوه ښایسته خبره وکړي، هغه رټي او بدې رډې ورته وایي. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ملائکې د دې په حق کې دا ښېراوې کوي چې اللهم اعطي ممسکا تلفا، ای الله ممسک او بخیل ته زیان ورسوي، هغه تباه کړي. نګرانو خویندو، راشئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام واورئ، د الله رب العزت کلام ته متوجه شئ، خپل ژوند د الله د کلام د رڼا مطابق او همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو مطابق تیر کړئ تر څو چې الله رب العزت موږ او تاسو د جهنم د اور نه وساتي او الله رب العزت موږ او تاسو په جنت کې داخل کړي. د بخاري او د مسلم حدیث دی، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په عیدګاه کې د صدقې ورکولو امر وکړ، د حضرت عبدالله ابن مسعود میرمنه زینب هم ناسته وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وینا وروسته هغه خپل کور ته ولاړه، خپل ټول سره او سپین زرې واخیستل او بیرته له کوره ووتله. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په لاره کې ورسره مخامخ شو او ترې پوښتنه وکړه چې چیرته ځې؟ هغې وویلې ځم چې دا سره زر او سپین زر د الله په لاره کې صدقه کړم. ابن مسعود ویلې چې زه هم فقیر یم، ستا زوی هم فقیر دی، د دغې صدقې لپاره موږ ډیر اړ یو، دا په موږ باندې صدقه کړه. حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ورته وویلې نه، تر هغې چې مې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په دې اړه پوښتنه کړې نه وي، زه تاسو باندې نه صدقه کوم. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ولاړه. بلال رضی الله تعالی عنه دروازې ساتونکی و. زینب بلال ته وویل غواړم له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وګورم. بلال رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل تاسو څوک یاست؟ هغې وویلې زه د ابن مسعود میرمنه زینب یم. له دې ښکاري چې په اسلام کې د باحجابې مسلمانې عاقلې او پوهې ښځې د نوم پوښتل او پرې پوهېدل کومه ستونزه نه لري. بلال رضی الله تعالی عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ولاړ او ویل زینب له تاسو سره د لیدو کاتو اجازه غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو او ویل کومه زینبه په مدینې منوره کې خو اوه زینبې دي. بلال رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میرمنه زینب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله او په دې تړاو یې ترې پوښتنه وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ابن مسعود رښتیا ویلي، ستا د صدقې لپاره تر ټولو وړ کسان ستا خاوند او ستا زوی دی. نو هغې خپل ټول سره زر او سپین زر د خپل بېوزله خاوند او بېوزله زوی ته ورکړل. خو نن ورځ داسې ښځې هم شته
چې په خپله به پیسې راټولې کړي په بکسونو کې به یې ساتلې وي خو فقیر خاوند او بیچاره خاوند به دې ته هڅوي چې ما ته به داسې جامې داسې بوټونه او داسې سره زر او سپین زر راوړي دا لا پرېږده چې په خپل خاوند او په خپل اولادونو باندې هغه صدقه وکړي الله دې موږ ته هدایت وکړي الله دې موږ ته هغه لار راوښي چې په هغې باندې الله موږ د جهنم د اور نه ساتي او الله هم جنت ته داخلوي په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته اسلام چې راغی ستا عزت او فضیلت په ځای شو تشوید رانه ستا کرامت او طهارت په ځای شو ستا احتشام او ستا ارزښت او ستا فطرت په ځای شو ستا ټول حقونه شو په ځای ستا حمایت په ځای شو نن د اسلام دښمنان تا نه ضلالت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وینا چې ښځې د خپلو خاوندانو ناشکري کوي نو اور ته د ښځو د ننوتلو یو علت دا دی چې د خپلو خاوندانو ناشکري کوي لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل یکفرن العشیر دا د الله رب العزت یو ستر حکمت و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځو او د هغوی له ګڼو ستونزو غمونو او اندېښنو سره ژوند وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم 9 ښځې درلودلې ظاهر او باطن مطالعه که او د همدغو ښځو په واسطه د ډیرو نورو انسانانو له عادي ژوند او حالت څخه رسول الله خبر شو یو کس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او د خپلې ښځې ورته شکایت وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل پر غالبېدونکو برلاسي شر دی یعنی که ته هر څومره هڅه او هاند وکړې ښځې بیا هم غالبې او برلاسې دي خو تاسو د هغو سره حوصله کوئ او په ډیرو کارونو کې سترګې پټوئ غوسه کیږئ مه حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه لیدو ته د هغه کور ته ورغی حضرت ابو ایوب انصاری یو پرهیزګاره صحابي و هغه ولیده چې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه په کور او کړکیو کې ښکلې او ښایسته پردې ځوړندې دي ابو ایوب رضی الله تعالی عنه دغه شیان خوښ نه کړل نو حضرت عبدالله ابن عمر ته ویلې ای عبدالله ابن عمر دا څه دي خو ابن عمر ورته وایي ای ابو ایوبه په دغه برخه کې ښځې پر موږ لاسبرې شوي دي موږ د هغو مخه نشو نیولی بل کس امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ته ورځي له خپلې ښځې ورته شکایت کوي خو کله چې د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه کور ته ورنږدې کیږي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ښځې آواز اوري چې د ده د ښځې تر غږ ډیر لوړ دی له ځان سره ویلې ای د الله دوسته زه تا ته راغلم چې له ما سره مرسته وکړې خو ته په خپله مرستې ته اړتیا لرې هغه دروازه وډبوله او عمر رضی الله تعالی عنه ته کیسه وکړه عمر رضی الله تعالی عنه چې د حکمت خاوند ویل ژوند په نیکیو سره تیریږي هغه زما ښځه ده ما ته ډوډۍ پخوي ما ته جامې راوینځي زما خدمت کوي او که زه ورباندې مهربانه ونه اوسم او نرم چلند ورسره ونه کړم هیڅکله به دومره کلونه مو له یو بل سره ګډ ژوند نشو کولی نو باید له ښځو سره نرم چلند وکړو او هغې ته په نرمه او پسته ژبه سپارښتنه او نصیحتونه وکړو دا نه چې بهر کې غصه او بهر کې جنگ او د هر څه کسات به موږ او تاسو په کور کې اخلو تاسو راشئ د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ژوند مطالعه کړئ تاسو راشئ د امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه ژوند مطالعه کړئ چې د هغو کورنی ژوند څنګه و تاسو راشئ د خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند مطالعه کړئ او بیا خپل ژوند ته وګورئ په یو صحیح حدیث کې چې د بخاري او د مسلم حدیث راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فاطمې کور ته ولاړه چې علي رضی الله تعالی عنه وویني فاطمې ویلې هغه مې خفه که او خاشینه شو او له کوره ووت یعنی فاطمې رضی الله تعالی عنها او علي رضی الله تعالی عنه په خپلو کې سره خبرې ښکته او پورته کړې وي او علي کرم الله وجهو خفه شوی و د کوره وتلی و دا د حضرت علی او د فاطمة الزهرا حال دی د نورو حال به څه وي ښځه باید د خپل خاوند په تړاو د الله تعالی څخه وډاره شي په یو صحیح حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې ښځه خپل 5 وخته لمونځ وکړي د رمضان میاشت روژه ونیسي او د خپل خاوند اطاعت وکړي د خپل رب جنت ته به داخله شي
د هیچا نیکي او احسان مه هیروئ. دا د ډیرو بدو او خرابو خلکو کار او عادت دی او هغوی چې د نورو نیکي او احسان هیروي هغه د خلکو نه خوښیږي. د هغوی به څه حال وي چې د خپل خاوند نیکي او احسان هیروي. دریم، رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمومي او خصوصي غونډو او ناستو کې ښځې مخاطبې کړي او هغوی ته یې وینا کړې. اسما بنت یزید رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او وی ویل ای د الله رسوله سړي ستا په تړاو پر موږ ښه دي، له تا سره په ګډه جهاد ته ځي، له تا سره حج او عمرې ته ځي او له تا سره اوږه په اوږه جنګیږي، موږ ته هم یوه ورځ په پام کې ونیسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دوشنبه د ښځو د ښوونې او روزنې او نورو مسائلو لپاره ځانګړې او بیله کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په نامخامخ ډول له ښځو بیعت او ژمنه اخیستله. په یو حدیث کې راغلی دي چې د عتبه لور هنده راغله چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له هغې سره د بیعت کولو لپاره څو شرطونه مخې ته کړل چې د هغه لارښوونو به سرغړونه نه کوي، د خاوند حق به ادا کوي او داسې نور. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغوی پوښتنې اورېدلې او بیا به یې ځوابولې. هغوی به هم د دین د زده کړې په برخه کې هیڅ ډول شرم او حیا نه کوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې د ډیرو ښځو پوښتنې راغلي دي لکه فاطمې بنت ابي حبیش او همدارنګه حمنه بنت جعش، عتبه د هنده لور او همدارنګه ام انس. دا ټولې د پام وړ دي. دوی به د خپلو ځانګړو مسائلو په تړاو له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنې کولې او رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم له کمې ستونزې او تکلیف پرته ورته غوږ نیولو او بیا به یې یوه ورته ځوابوله. هر عالم ته ښایي چې یو ټاکلی وخت ښځو او د هغوی مسائلو ته ځانګړی کړي، ځکه چې اسلام د ښځې او سړي دواړو ګډ دین دی. وړاندې مو هم وویل چې ښځه باید له خاوند سره ښه چلند وکړي، د هغه اطاعت وکړي، د هغه مال او نفس او رازونه وساتي، له هغه سره په ښکاره او پټه خیانت ونه کړي. هغه ښځې چې په هر ځای او هر وخت کې الله پاک حاضر او ناظر بولي، په هر ځای او هر حالت کې د خپل خاوند د مالونو او رازونو ساتنه هم کولی شي او کوي. خو تر کومه ځایه چې د ښځو د حقونو خبره ده، له هغه سره نرم چلند کول، پوښاک او څښاک او خواړه ور برابرول، په خپل وخت سره هر حق ادا کول او د هغې په وړاندې له صبر او زغم څخه کار اخیستل د ښځو د حقونو مهمې برخې جوړوي. نو قدرمنو اوریدونکو، دا پر تقوا د ولاړې کورنۍ آخرینی خپرونه وه چې ستاسو درانه حضور ته مې وړاندې کړه. د الله نه ځان لپاره، تاسو لپاره او ټولو مسلمانانو خویندو او ورونو لپاره د نیکو اعمالو توفیق غوښتونکی یم او په دې هیله چې ما هم په خپلو دعاګانو کې هیر نه کړئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. که زما مورې زه و تا ته احترام لرمه، که زما خورې ستا عفت لره اکرام لرمه، که زما ښځه یې د مینې یو پیغام لرمه، که زما لور یې شفقت درته تمام لرمه. دا خبره وم څو احمقان ستا حماقت غواړي، د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي. دا خبره وم څو احمقان ستا حماقت غواړي، د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي. قربانه اوستا په عزت مونږ خپل سرونه ګلي، په دې ساتو قربانه وکړي خپل مالونه ګلي. ستا په درنښت قربانه و خپل قسمتونه ګلي، تا به ساتو قربانه و خپل ارمانونه ګلي. خو نن غربي دنیا یرغل ستا په غیرت غواړي، د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي. خو نن کفري دنیا یرغل ستا په غیرت غواړي، د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي. په غرب کې سپکایي میدان کې د هوس ګډېږي، یوه ګوریانه ملعبی ولې نه پوهېږي. ستړي ورکایي وقار نه لري نه شرمېږي، د
درنه سنگینه د عزت په کور کې نه اوسېږي د ازادۍ په نوبانۍ کې ستا صورت غواړي د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي کله د ټي وي اشتهار کې په نڅا ښکاره شي پرتګیستلي او بربنډ بې حیا ښکاره شي هر شرابي او بې تمیز ته په ادا ښکاره شي د تجارت په متعلو ته په خندا ښکاره شي په بوډایتوب کې تابې څوک په حسرت غواړي د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي پتمنې خوري اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي